السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبري ټولګي ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 5.7 درجې و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال ختیځ په 24 کیلومترۍ کې بللی او ویلي دي چې دا زلزله د افغانستان تر غرمې مخکې په 11:04 وشوه. د زلزلې مرکز تر مځکې 10 کیلومتره لاندې اعلان شوی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کارګرو په ځانګړي ډول د افغان اتباعو د استخدام لپاره نوي مقررات اعلان کړي دي. د نویو مقرراتو پر اساس افغان کارګر کولی شي د رسمي کاري ویزو د لرلو په صورت کې د 9 میاشتو لپاره په ایران کې کار وکړي او وروسته باید د 3 میاشتو لپاره افغانستان ته ستانه شي. د ایران د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي د نویو مقرراتو له مخې کاري ویزې یوازې د افغان کورنیو مشرانو ته ورکول کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کورنۍ له ځان سره ایران ته راولي. د زیاته کړې چې کار لومړی د یوه آنلاین سیستم له لارې ایراني کارګرانو ته وړاندیز کیږي او که په 15 ورځو کې هیڅ ایرانی پیدا نشي نو بیا بهرني کارګر په پام کې نیول کیږي. د فرانسې په ختیځ کې یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ یو پخوانی ډاکټر د عمر قید په سزا محکوم کړ. د فدریک پیشیې په نوم د بېهوشۍ ډاکټر د 10 ناروغانو د مسمومولو په قضیه کې مجرم وپېژندل شو. له دې ډلې 12 تنه مړه شوي دي. د 53 کلن فدریک پیشیې محاکمې 15 اونۍ دوام وکړ او محکمې د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې د سزا پر ټاکلو غور کاوه. د محکمې د معلوماتو له مخې ډاکټر پیشې دا جنایي کړنې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ د فرانسې د بیزانسون ښار په 2 خصوصي کلینیکونو کې کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د اندېښنو له امله د امریکا د ګرین کارت د لاټرۍ د ځنډولو امر کړی دی. د امریکا د کورني امنیت وزارت اعلان کړی چې د امریکا په 2 پوهنتونونو کې د ډزو له پیښو وروسته د DV1 پروګرام ځنډولی دی ځکه چې د چارواکو په وینا دا پروګرام د ملي امنیت له پلوه د امریکایانو لپاره احتمالي خطرونه رامنځته کولی شي. د کورني امنیت وزیري ویلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکم پر بنسټ له نن جمعې څخه د ګرین کارت د لاټرۍ پروګرام په رسمي ډول ودرول شو.